د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون پاکستاني ظالم ریاست ته بیا څنګه خبرداری ورکړ او د لوی افغانستان په اړه یې څه وویل. راځئ دا ټول مطالب په همدې ویډیو کې راسره طرفه وګورئ تر څو تاسو هم له حقیقتونو خبر شئ. د سلام په وړاندې کولو سره یو بل ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پښتنو په سیمه کې له جګړو او وژنو تر شا د پاکستان حکومت ولاړ ده. د غورځنګ مشر منظور پښتون تیره شپه وخت د دغه غورځنګ د یو وژل شوي غړي عارف وزیر جنازې ته راغلو او خلکو غونډې ته د خبرو پر مهال یې وویل د پاکستان حکومت پر پښتنو له لسیزو راهیسې وحشت او ظلم روان کړی ده. د په خبره پاکستاني حکومت له امله د هر پښتون په کور کې جنازې اوچتېږي او هر مور د غم پر ټغر ناسته ده. پښتون وویل چې د پښتنو پر ځمکه ټولې ترهګرې ډلې وسلوال او قاتلین د پاکستاني حکومت او د دغه حکومت د استخباراتي ادارې له لورې روزل کیږي او د پښتنو د وژلو لپاره استعمالیږي. نوموړي ټینګار کړی چې خپلې مبارزې ته به ادامه ورکوي او د پښتنو د ساتنې او حقونو د دفاع لپاره په هر مشروع مبارزه لاس پورې کوي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پر میشتو پښتنو هم غږ وکړ چې نور د چوپ نه پاتې کیږي او د پاکستاني حکومت د ظلمونو پر وړاندې خپل غږ اوچت کړي. منظور وویل چې زه افغان یم او زما لوی کور افغانستان ده. که ټوټې ټوټې هم شم څوک رانه خپل هویت نشي رانه اخیستلی او ډیر ژر بلر او بر پښتانه بیرته سره یو ځای شي. منظور پښتون یو ځل بیا په بار بال وویل که موږ ټول هم ختم شو که زموږ په کور کې یوه پښتنه خور هم پاتې شي خو خپله مبارزې ته به دوام ورکوي او خپل حق به غواړي. دوستانو ستاسو د منظور پښتون دې څرګندونو ته څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که چیرته غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.